الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حجت منذ حاضرين وأريدنكو دا الله تعالى دا مبارك كتاب آيات شريف معولستو دا غايت مبارك رب ذو الجلال فرمای یا ایها الناس ان وعد الله حق. اے خلقو یقینا وعد دا الله تعالی رشتونی ده. ان وعد الله حق، یقینا دا الله تعالی وعد رشتونی ده. فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، نو اے خلقو تاسو د دنیا دا زندگی مو په دوکه کې وانه چي. فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، تاسو د دنیا دا ژوند چرته دوکه نکي. ولا یغرنکم بالله الغرور، او تاسو دوکه نکي د الله تعالی نه. دا غرور، دا دوکه باز او چلباز شیطان د تاسو د الله نه غافل نکي او په دوکه کې مبتلا نکي. دوکه والا دو سيزونه الله تعالی ذکر کوي، یو شیطان او یو د دنیا د زندگی. نو خلقو ته حکم واضح فرمایلی دی چې خلقو د الله تعالی وعده رښتونی دي. الله تعالی چې سو فرمایي بس اومغسی وي. فلسفی کی بات میں چنی نو چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی. د خلقو خبرو کې بدلون راتلیش. د یو سړی نظریه نن یو شانتی او سبا بل شان، نن یو خبره یو شانتی او کی سبا بیا د هغې نه منکرې بیا بل سوی. لیکن د الله تعالی لا تبدیل لکلمات الله، د الله خبرې او د الله تعالی احکام او د الله تعالی هغه مبارک ارشادات هغه چې څنګه دي هماغسې دي، په هغې کې بدلون او په هغې کې حذف او اضافه نه راځي. نو اے خلقو دا الله تعالی وعده رښتونی ده. د قیامت وعده کړې ده، نو دا حق وعده ده. یقینا قیامت راتلونکی ده. فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، چې د خدای وعده رښتونی دي او قیامت یقینا راتلونکی ده. او دیت یوم الحساب ویل کیږي، یوم الجزا وته ویل شي، یوم الدین وته وی. حساب کتاب پکې کیږي، د جزا او د سزا د پاره الله تعالی د غرض مقرر کړی دا، او یقینا راتلونکی دا الله تعالی وعده کړی دا. فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، نو د دنیا د ژوند تاسو په دوکه کې وانه چي. اسنه د دنیا زندگی تا دوکه کی او ته وی چیرې اوس خو لازمه ځواني ده او دا بچرته رستو بوډاواله بیا شروع کیږي. او د بوډاوالی په زمانه کې ډېر عمر خلک په دنیا کې تیر کی، او بیا خیر دی خدای غفور و رحیم دی، نو بیا به توبه وغوندې وباسو. الله بخون کې مهربان دی. نو الله تعالی فرمای فلا تغرنکم الحیاة الدنیا، د دنیا د ژوند تاسو دوکه نکي.
په دې باندې خطا نشي جرد. او ولا یغرنکم بالله الغرور، او تاسو د الله تعالی نه په دوکه کې وانه شي، دا دوکه باز دا شیطان مو په بل طرف باندې بونځي. مخکې جمعه باندې د حرام او د اجتناب په موضوع باندې خبره شوې وه چې د حرام او ځان ساتل پکار دي، او د دې آیت شریف د هغه مضمون سره ربط هغه بالکل ښکاره دی چې دا خلق د دنیا په دې ژوند باندې دوکه شي نو بیا د حرام او ځان نه ساتي. ډیرو خلکو دا سوچ ځان سره کړی چې یاره بس دا موجوده زندگی په څه طریقه باندې تیرول دی او بیا سره به بیا ګورو. نو د دنیا د ژوند دی په دوکه کې اچولي دی وی دا نننۍ ورځ ځان ته ښه که نو که سبا ورځ دی بیا په خطره کې پرېوځي نو خیر دی. وی د اوس غم بس پکار دی، نو که په حرامو یا که په حلالو خو دا ضرورت پوره کول دی او بیا سره به بیا ګورو. نو په دغه ورځ دی د حرامو پروا ونه ساتي، د حرامو ارتکاب وکړي، نو دا سړی د دنیا د ژوند سکو په دوکه کې واچول. دغه د دوکه شو، دوی دا نن ورځ ځان ته ښه کول پکار دي، سبا سره بیا سبا ګورو. او دی ونه وی چې دا نن ورځ ځان ته خراب کم د حرامو په ارتکاب باندې، نو چې حرام خوراک زه وخورم نو بیا سبا ته به زه عبادت وکم، او د حرام خوراک اثر زما په بدن کې راشي نو بیا به سبا ته زما عبادت څه قبول شي. دغه سوچ دیونه کی دی وی بس دا نن ورځ تیرول دی او د دې دپاره څه چل کول دی او بیا به بیا ګورو. او دا سوچ نه کوي چې د دې حرامو خوراکونو په وجه زما بدن کې کومه حرامه وینه جوړه شوه او که حرامه غوښه پیدا شوه او دا پټې پلې مې د حرامو نه مضبوطیږي او اډوکې مې په هغې باندې غټیږي او جوړیږي، یا د خپل بال بچ ته کوم حرام خوراک ورکوم د دوی نشنمام په هغه حرام خوراک باندې کیږي. دغه وړوکی ماشوم هغه څه قصور کړی دی، تا سره هغه څه بد کړی دی چې تا هغه ته حرام خوراک ورکې. اخو په دې کې فرق نشي کولی چې دا پلار ما ته حلال خوراک راکوي او که حرام راته راکوي، خو ته د دې خپل بچیم دومره سخت دشمن وګرځېدی چې هغه ته حرام خوراک ورکې او د حرام خوراک نه د هغه بدن غټیږي. د هغه ستا هغه پاک ماشوم د هغه پاک بدن ته د خپله لاسه پلیتې، د هغه وینه د حرامو نه جوړیږي، د هغه غوښه د حرامو نه جوړیږي. نو تا د خپل زوی سره څه نیکي وکړه، څه خیر دی ورته ورسولو. ته په دې خوشحاله چې ما ورته روټۍ پیدا کړه، ما ورته ترکاري مخېله کېښوه، او دا سوچ دی ونه کړو چې دا مې ورته مردار ایښي دي مخېله. هغه خو پاک ماشوم دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې دا رزق حرام دی. خو تا ته خو احساس پکار دی چې ته حرام خوراک ولې خپل پاک بچي ته مخېله کېدی. نو حرام خوراک یو سړی په خپلو وخوري او په خپلو بچو باندې وخوري، نو د دنیا د زندګۍ سکو په دوکه کې اچولی دی. او الله تعالی موږ ته فرمایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا، د دنیا دا ژوند تاسو په دوکه کې وانه شئ، په دې دوکه نه شئ تاسو، او دا شیطان مو دوکه نه کړي چې خیر دی بس خدای غفور رحیم دی. نو دا ټیک ده چې الله غفور رحیم دی، خدا الله د حکم پابندی پکار ده او کنه ده پکار چې خدای سوی هغه څه بکې نو غفور رحیم دی. که بیا څه خطا انسان نه وشي الله بیا معاف کړي. چې اوس خدای ته یو سړی نافرمانه کوي، د هغه حکمونه غورځوي، د هغه کوم قانون دی هغه یو سړی ماتوي، زبردستي ورسره کوي او غفور رحیم دی، نو الله تعالی به دا تپوس کوي چې زما هغه قانون د هغې هغه اهمیت او زما هغه احکام او په هغې باندې عمل هغه به څوک کوي. بیا د حرامو نه د اجتناب خبره چې راشي نو ځینې خلک بانه کوي وایي ځان ساتل ته ګران دي. نو مخکې موږ دا خبره کړې وه تېره جمعه چې الله تعالی د داسې حکم مونږه مکلف کړي نه یو، داسې حکم مونږ ته الله نه دی راکړی چې هغه زموږ د وس نه باري. چې کوم کار انسان نشي کولی الله هغه ته د هغې حکم نه دی کړی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم دغه مطلب چې نه مکلف کوي الله تعالی یو کس مگر په اندازې د طاقت د هغه نفس. نو چې څومره د چا وسي نو هغسې حکم ورته الله تعالی کوي. په چا باندې ماشوم باندې مونځ نه فرض کړی ځکه د هغه وس کې نه ده چې د مونځونه هغسې اهتمام وکړي چې څنګه پکار دی.
په غریب باندې زکات نه دی فرض کړي، یو سړی صاحب نصاب نه دی بس زکات په نه دی فرض، یو سړی صاحب استطاعت نه دی بس په د باندې حج نه دی فرض. نو حج، زکات، منځ، روژه دا نور احکام د شریعت دا چې الله تعالی فرض کړي دي، د دې مطلب دا انسان کول شي نو ځکه فرض کړي، او که د وس نه بار وي نو بیا الله تعالی په چا باندې ظلم او زیاتې نه کوي. ما جعل علیکم فی الدین من حرج او یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. بیا د حرام نه د اجتناب په باره کې څه مثالونه مونږ ذکر کړیو چې د اکابرین امت، د مشرانو، د مشایخو، د بزرگانو د حرام نه ځان څنګه ساتل دي، او حرام خو حرام دي، د شکی سيزونو نه غیزان څنګه ساتل دي. اخو من انسانانو خدا حکم غنلو او داغه پابندی کولا، نو داغه حرام نه ځان ساتل او چې کوم د شک والا سيزونو هغه نه ځان ساتل دي. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه تابعی دی، محمد ابن سیرین رحمت الله علیه فقیه دی، محدث دی، او د تعبیر الرؤیا د فن امام دی. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه تابعی دی، د صحابه شاگرد دی. هغه ابن سیرین سے د تجارت د پاره د کاروبار په خیال باندې تیل واغست، 3 ډرم تیل، 3 مشکیزه د تیلو ډکی هغه واغست په 40,000 درهم باندې. بهشکل هغه ډرم کولاو کا، هغه مشکیزه کولاو کا، نو پاغه کې یو مړ مانګه کروت. نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه ځان سره سوچ کو و چې کدا مانګک د دې ډرم وی خدا پلیت او نور پاک دي، خو اسه نه د هغه زینه دا راغلی ور سره چې د کم زینه د ډرمان ډکېده الته کې پلیتی پرتای. نو که هغه مرکز کې او د هغه ذخیره په ځای کې پلیتی وا او دا غینه بیا ډرمان ډک شوی وي او یو ډرم ته پکې دا منګه راغلی، نو بیا خو هغه نورم پلیتی. نو دا سوچ ځان سره وکړو چې امکان شته چې دا ټول پلیتی، کچره دا د ذخیره نه ور سره دا منګه راغلی. نو بیا دا سیو کو چې هغه 3 والا ډرم تیل شونه هغه دغه شانتي واړول، وې دا خوراک او د استعمال او د خرصول دا ناروا دي او دا ناجیز دي. نو 40,000 درهم هم دغه شانتي پزمکه باندې واړول، دا غي د وجنه قرضونه ووړید. بیا په خلکو مقدمه جوړه کې چې زمونږ مال خوړل دي، بیا پکې جیل تم لاړو. بیا حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک، هغه وصیت کړو چې زما جنازه به محمد ابن سیرین کوي. دا داسې بزرګو، داسې لوی شخصیتو چې صحابی د په حق کې وصیت کړو چې دی به زما جنازه کوي. نو دغه وخت کې دی په جیل کې او بیا دا هغه قرضونو د لاس. نو بیا هغه وخت کې چې کوم حاکمو هغه ته بیا وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابی حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه زما په حق کې وصیت کړو چې دی به مې جنازه کوي، نو کته اجازت کې چې زلار شمو داغه جنازه وک. نو بیا حاکم وقت باقاعده اجازت ورکړی دی او محمد ابن سیرین رحمت الله علیه راغلی دی او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته غسل ورکړ او بیا هغه باندې د جنازې موس کړی دی او دا غي نه پس بیا جیل ته لاړو، په خپل هغه جیل خانه کې بیا چې دین وردن نشو. دا څنګه چې ما سره نورې پیسې نشته، نو کده کې منګک دی او کده کې مردار ده، هم به پیسې ورګړي دي او کمه پورې چې ما دا 40,000 درهم په دې تیلو باندې ګټلې نه زما سکار دي چې دا تیل زواړم. دا څه نه وي ونه، دا مشکوک شی دی، ټولو کې شک پیدا شو، هغه دغه شانتي واړو. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ته چاوي چې چا چيله پټې کړې وي او هغه د غلا غ چيله کوفه ته راوسته او زمونږ په دې خار کې په کوفه کې هغه خرڅ کې او کې دي شي هغه بیا کسابان وغشتي ولا لیکړي وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خلکو ته د چيله سمره عمرې خلکو ورته وی چې اره بس تاسو یو شپه وو کالو پورې خلک وساتي او بس بیا هو علاله شي به ختم شي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
هغه 7 کالو پورې د چیلې غوښه بیا نه خوړه. وایي څنګه د غلا هغه چیلې پکې چېرته کساب حلاله کړي او زما خېټې ته بیا هغه غوښه راشي. بیا ورته چا وویل چې دغه ځای کې څه کسانو هغوی د هغه چیلو غوښه خوړلې ده او چې څه ترې پاتې شوه نو هغه هډوکي او هغه پاتې شوې غوښه هغه یې دریاب کې غورځولې ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ښه ده نو بیا به زه د مئی غوښه هم نه خورم، هسې نه هغه غوښه د میانو خوړلې بیا نو مئی هم په ځان باندې بند کړو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ورته ویلی شي زمونږ امام صاحب د حضرت عمر رضی الله عنه دور کې د بحرین نه مشک راله چې دا غنیمت مال دی او دا په مسلمانانو باندې تقسیم شي. نو حضرت عمر رضی الله عنه خبر وکړه چې دا مشک به څوک وتلی چې بیا زه په خلکو باندې تقسیم کم، د هر چا څومره رسی چې هغه راته ورسوم. نو خپل یو بیبي دا خبره واورېده نو هغې ویې زه بیا وتلم. نو حضرت عمر صاحب خاموش شو، غږ یې ونه کړو. لږ وخت پس بیا وایي دا مشک به څوک وتلي چې بیا مونږ تقسیم کړو. نو بیبي بیا وایي زه بیا وتلم. عمر صاحب بیا خاموش. په درېیم ځل چې بیا وفرمایل نو هغې بیا وایي زه بیا وتلم که نه. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې نه ته بیا نه تلې. دا مشک چې کله ته تلې ټول له دې کې د تقسیم نه مخکې نو دغه دوران کې به د مشکو خوشبویي ستا پوزې ته راشي. نو دغه خوشبویي خو لا ستا نه ده رسېدلې نو تا ولې اضافي خوشبویي حاصله کړه او ستا په لاسو باندې به مشکو لګي او هغه لاس به د په خپل بدن باندې بیا راکاږي او د هغې نه به تا ته خوشبویي بیا درځي. نو د دغې خوشبویي حساب به ته څنګه بیا کوې؟ نو وایي دا په بل چا باندې وتلو ته بیا نه تلې او چې بیا به چا تلله نو هغوی به خپله پوزه پټه کړې وه چې زه د دې نه کومه خوشبویي حاصلوم هغه خو ما دپاره لا جایز نه ده. دا خو چې کله زما په برخه ورسي هغه مشک به ما دپاره بیا استعمالول جایزي او دا خو دې وخت کې د شریک مال دی نو زه د دې نه خوشبویي هم نشم حاصلولی. دا د حضرت عمر رضی الله عنه او د هغه مبارک هغه تقوا او د حرام او د شک د څیزونو نه ځان ساتل. یو ځل خطبه وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او خلکو ته د خطبه دوران کې وی چې خلکو اطیعوا واسمعوا، ای خلکو زما خبره خو اورئ او بیا په هغې باندې عمل وکړئ. زه چې څه ویم دا خو اورئ او په دې باندې عمل وکړئ. یو سړی ورته پاڅېدو لا نسمع ولا نطیع، نه ستا خبره اورو او نه د خبره منو. امیر المؤمنین د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه د دومره شان او د دبدبې خاون او هغه چې کله په منبر باندې خلکو ته یې خلکو زما خبره واورئ زه چې څه ویم دا ومنئ او په عوامو کې یو سړی ورته ودرېږي ورته وایي نه د خبره اورو نه منو. حضرت عمر صاحب ته تپوس کوي چې څه وجه ده زما خبرې ته غوږ هم نه کېدی او منې هم نه، وجه څه ده؟ هغه سړی ورته وایي چې د غنیمت مال چې رالو کپړې په مونږ ټولو باندې تقسیم شوې نو زمونږ د ټولو ملګرو یو یو کپړه ورسېده او ستا په بدن باندې خو دې وخت کې هغه کپړه 2 کپړې دي، هم د صادر په سر کړی دی هم د لنګ والې دی. نو زمونږ یو یو کپړه رسېدلې ده او تا 2 کپړې اخیستې دي، مونږ ستا خبره نه اورو نه منو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي زما زوی دغه دی ناست دی عبدالله دی به درته جواب درکړي. عبدالله صاحب پاڅېدو وی مسلمان رستا خبره ما اوریده خو زما د پلار په دې بدن باندې چې تا ته دا 2 کپړې ښکاري یو لنګ او یو صادر نو دا یو کپړه ورته ما ورکړې ده دا زما رسېدلې و یو او یو کپړه مې د پلار رسېدلې وه دم یو حصه اخیستې ده او ما هم یو اخیستې ده خو د پلار مې نن کپړې وچې نه وې او بله جوړه نه وه چې اچولې وې نو ما هغه خپل صادر پلار ته ورکړو نو د هغې نه یې لنګ والې دی او خپل صادر یې په سر کړی دی. نو بیا هغه سړی چې کوم ورته پاڅېدلی و هغه ورته وی ښه امیر المؤمنین وی خبره کوه مونږ به اورم او منو به هم ستا خبره اوس چې څه وی نو منو به. حضرت عمر صاحب ته په مجلس کې یو سړی ولې پاسي ځکه هغوی په دې باندې پوهېدل چې د حرامو نه ځان ساتل دا زمونږ د دین حکم دی مونږ ته. عبدالله ابن عمر صاحب هم دغه صحابي مبارک
رضی الله تعالی عنهما هغه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې یو سړی په 10 درهم باندې یو کپڑا اغستی، په 10 درهم یو کپڑا اغستی او هغه کپڑا د خپل بدن باندې راچولی او په دې 10 درهم کې 9 درهم حلالي او 1 درهم پکې حرامي، نو د دې سړی مونږ په نه کیږي. 9 حصے پکې حلالي دي خو 1 حصہ پکې حرام ده، نو چې کومه پورې د په بدن باندې دا کپړې هغه وخت پورې د مونږ نه قبليږي. او بیا حضرت عبد الله ابن عمر مبارک هغه خپل ګوت خپل غوګونو کې ورکی وی کدا خبره مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدل، نو زما د غوګونو د کان شي دا ما چې تاسو سوې دا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم دغه څه اوریدل دي، او کدا هغه مبارک نه مې نه اوریدل او د ځان مې کړی، نو د غوګونو د کان شي. بیا نو د حرام نه داسې غیزان ساتل او د شک د سيزونو نه داسې ځان ساتل دي. نو الله تعالی دې موږ ته توفیق د نیک عمل راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.